د احمد شاه بابا ادبي ژوند او شاعري. بابا وایي که بلا زور در باندې وکړ ګوره په صبر زړه خاموش کړه. که بلا زور در باندې وکړ ګوره په صبر زړه خاموش کړه. که یار زهر په لاس در کړي له محبت یې تنوش کړه. که یار زهر په لاس در کړي له محبت یې تنوش کړه. د نفس پندونه ډیر دي د نفس پندونه ډیر دي ته غیرت باندې سر پوش کړه. د عشق لاره سربازي ده د عشق لاره سربازي ده ته له هوش ځان بېهوش کړه. ستر امپراتور علي حضرت احمد شاه بابا له کوم وخت څخه شاعرۍ ته مخه راوړه. د استاد حبیب الله رفیع د څېړنو سره سم احمد شاه بابا مخکې له دې چې واکمنۍ ته ورسیږي نو مشران د قوم مشران او په وړه کچه حاکمان وو. نو دی له همغه ماشومتوبه لکه څنګه چې د لوړو کورنیو عادتو تر روزنې لاندې نیول شوی وو. درس او زده کړې ته کېنول شوی وو. بابا په تنکۍ ځوانۍ د پښتنو د کورنیو رقابتونو له امله د شاه حسین هوتک لخوا هغه وخت زنداني شو چې د خپل ورور ذوالفقار خان سره له فرانه قندهار ته راغی. د شپږ کاله د شاه حسین هوتک په زندان کې وو او د ځوانۍ د فکري ودې دا مهمه دوره یې په زندان کې تېره کړه. د احمد شاه بابا د زندان دورې په باب تر دې زیات هیڅ معلومات نشته، خو زه فکر کوم چې د زندان دې دورې به دته د یو ښوونځي کار ورکړی وي او تصوف او ادب ته چې دواړه فکري تمرکز غواړي همدلته پام راګرځېدلی وي. دی له یوې خوا د پښتنو د یوې درنې کورنۍ غړی و. د شاه حسین هوتک کورنۍ هم یوه درنه او پښتنه کورنۍ وه. نو د ورور بند د سیاسي ملحوظاتو له مخې و چې دی ضمنا هم ورسره بندي و. زه باور لرم چې دوی ته به د پښتنو میلمنو په توګه په بند کې تسهیلات او اسانتیاوې برابرې وي او څرنګه چې د شاه حسین دربار د علم او ادب دربارو نو یقینا چې احمد شاه بابا ته به د کتاب او مطالعې اسانتیاوې موجودې وي. د زده کړه او مطالعه کوله او څرنګه چې د شاه حسین دربار د پښتو ادب د ودې دربارو نو فکر کیږي چې احمد شاه بابا به ادب ته د مخې کولو په لاره کې د همدې ادبي محیط تر اغېزې لاندې راغلی وي. که څه هم دته د یو بندي په توګه داسې مجالسو ته د تلو لاره نه وه، خو د دې ادبي هڅو فعالیتونو او منظم ادبي دربار نه چې هره اونۍ به یې د نارنج په ماڼۍ کې غونډې کولې خبرېده او اغېزمن کېده. د 14 کلنۍ سن د زده کړې اخذ او استعداد د غوړېدنې سن وي. دی په بند کې له نورو ټولو مصروفیتونو نه بېغمه و، نو ښکاره ده چې کتاب او ادب ته به یې مخه شوي وي او بیا د ده د څپاند استعداد د غوړېدنې لپاره یو طلایي فرصت هم و او د ده د خدای ورکړي فراست او ذهانت د ودې لپاره یوه ښه زمینه. احمد شاه بابا د پاچا کېدلو په لومړیو 2 کلونو کې خپل لومړی دیوان راغونډ او ترتیب کړ او دا هم ګواهي کوي چې د شاعري تر پاچاهۍ ډیره وړاندې شروع کړې ده. استاد رفیع وایي بیا هم زما اټکل دی چې د ادیب پاچا بل همدې زندان نه د ادبي مدرسې په توګه خپله شاعري او خپل ادبي فعالیت رانښلولی وي. احمد شاه بابا له تنکۍ ځوانۍ نه تر مړینې پورې پرلپسې شاعري کړې او زیاته ادبي پانګه یې موږ ته په میراث راپرېښې ده. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي امپراتور علي حضرت احمد شاه بابا د خوشحال خان خټک د ادبي مکتب پیرو بللی چې د ده وینا ساده له پیچلو استعارو نه لرې خوږه او دلکشه ګڼي، خو احمد شاه بابا په پښتانه شعرا کې خپله خبره بیرته اخلي او ځان د رحمان بابا د ادبي مکتب پیرو ګڼي. د استاد حبیب الله رفیع له نظره د لوی احمد شاه بابا شاعري ځانګړی سبک لري چې د خوشحال بابا د سبک لږ لږ نښې هم پکې شته. د رحمان بابا د سبک ځینې ځانګړنې هم لري او د روحانیانو د سبک او حتی د ده د معاصر او د دربار د شاعر پیر محمد کاکړ د سبک رنګ هم پکې څرګند دی. د احمد شاه بابا د شاعرۍ په تصوفي اړخ د رحمان بابا د سبک د هغې سربیره د روحاني تصوف رنګونه هم جوت او ښکاره دي او خصوصا شعر یې د شکل له اړخه تر خوشحال بابا او رحمان بابا ډیر زیات د روحاني شاعرانو رده پالي.
احمدشاه بابا پوهېده چې د پښتنو لوړتیا په ملي وحدت پورې اړه لري. هر کله چې پښتانه سره یو شوي دي نو هرې خواته د خپل برم او جلال توغ پورته کړی دی، ځکه خو یې خپل ویاړلي ملت ته د ملي وحدت داسې تبلیغ کوو. قافله د عشق راغلې په کوم خوا ده، قافله د عشق راغلې په کوم خوا ده، په زړګي باندې میشته که څه غوغا ده. پښتانه د ټوله لاس سره یو کان دي چې مونن غذا هر لوري شاوخوا ده. بې زحمته راحت چیرې موندن شي، د احمد ځکه په هر لوري غذا ده. احمدشاه بابا په ژوند کې د ټولو لوړتیاو او بریو لار زیار او کوښښ ګڼي. دی د نورو پښتنو شاعرانو په دود لوړ لوړ حماسیات لري او لکه عملا چې هم یو بریالی قمندان و نو په وینا کې هم داسې لوړ احساسات ښکاره دي لکه چې وایي که شاهده که مې سر ټول بجار کړم تر دلبر، راته یو د بحر بر څه که سمه وي که غر، په همت به یې تسخیر کړم شاهانه په شان و فر. د یادونې وړ ده چې په پښتونوالي کې پت او ننګ هغه مقدسات دي چې تل یو پښتون په سر ساتي. نو احمدشاه بابا هم د پښتونوالي پر دغه ښېګڼه داسې ټینګ ولاړ دی چې سر ستا په ننګ بایلي د هغو ولې ژړا ده، پر ننګ مړ خو څه مړ نه دی د بې ننګه ژوند جفا ده. چې سر ستا په ننګ بایلي د هغو ولې ژړا ده، پر ننګ مړ خو څه مړ نه دی د بې ننګه ژوند جفا ده. هر میړه چې سي بې ننګه پلار یې سپی وي مور یې غوا ده. لاس به وانخلم له ننګه که پر ننګ پاته دنیا ده، بې ننګي د یار ننګ نه ده بې ننګي مدعا ده. چې سر پرې کړي احمدشاه د هغو مینه رښتیا ده. د لوی احمدشاه بابا د وینا اخلاقي برخه هم خورا مفیده او ګټوره ده. مثلا د شهنشاهي له برمه سره هم ځان نه ورکوي او داسې وایي یاره زه خو هغه ستا د در ګدا یم، یاره زه خو هغه ستا د در ګدا یم، څه شو نن که احمدشاه دورانه یم. احمدشاه بابا په دومره جاه و جلال کې هم له کبر او تکبر څخه بد وړي او نورو ته هم دا توصیه په داسې شاعرانه انداز کوي. تکبر دی له شیطانه مین غوږه، تکبر دی له شیطانه مین غوږه، چې په کبر به سر وچ کړي لکه لوخه. تکبر دی له شیطانه مین غوږه، چې په کبر به سر وچ کړي لکه لوخه. کمینی شکستګي د تا کمال دی، خودبیني په بډایي ګڼه ګناه. ډیر داسې د قدرت او مقام وږي تږي به مو لیدلي وي چې کله په کوم لوړ موقف کې وي نو بیا ځمکې ته نه ګوري، تر نورو ځان لوړ حسابوي، د سر کاسه یې له کبر او دماغ څخه ډکوي. خو احمدشاه بابا د یوې لویې امپراتورۍ د رهبرۍ سره بیا هم د عجز لمنه نیسي. ځکه نن بادشاه یم مغرور کله په خپل جایم، دغه ستا نظر پر ما دی کنه خاورې ستا د رایم. بیا هم ستا په مهر شین سوم مهر که نه وي وچ ګیایم. ته کریم یې زړه مې ریږدي چې بنده د بې نیاز شایم. چې وګورم ستا لویۍ ته په زارۍ د صبح ګایم. یاره لاس و احمد ته ورکړه، یاره لاس و احمد ته ورکړه، ډوب د خپل عمر پڅایم. احمدشاه بابا عالم پاچاو نو ځکه په خپل وینا کې خپل ښاغلي ملت ته د علم او پوهې تشویق ورکوي او د علم لوی ډګر ته یې رابولي. ځکه همدا علم دی چې د دې ملت د هوساینې، پرمختګ او د نیکمرغه ژوند سبب ګرځي. دی وایي څو ډیوې د علم دي همیشه بلې، څو ډیوې د علم دي همیشه بلې، د غفلت په تیاره څو ګرځي عجوزه. د یقین علم د ځان سره مل کړه، د همت په وزر والوزه الوزه. یا دا چې له څلورو خواو به نور درته بلیږي، که د علم رون څراغ درته بل کړي، روح له علم رڼا اخلي هله زده کړه احمدشاه چې بد خوی په ښه بدل کړي. بیا وایي علم ګوره څه څرګند لوی دریاب دی، بیا هم دی را بهېدلی په څو باب دی. دا د علم دریاب هر چیرې محیط دی، علم زده کړه چې د علم لوړ جناب دی.
هیره دې نه وي چې د دوهمې دورې په آخري کې د پاشلو تیت او پرک متصوفینو په منځ کې زموږ سترګې د افغانانو پر یو ستر شخصیت او د اوسني افغانستان پر بنسټګر علي حضرت احمد شاه بابا رحمت الله علیه باندې لګیږي. د پښتنو د دې ستر امپراتور په لاس کې د تورې ترڅنګ د نورو پښتنو مشرانو په څیر قلم هم په خورا بېخارۍ سره ښکاري او دا ثابتوي چې پښتانه یوازې د تورې د میدان میړني نه دي، بلکې هغه د ملي مشر حاجي میرویس خان نیکه خبره چې پوهه او علم یوازې د ناز او نعمت د خاوندانو په کور کې نه دی، بلکې زموږ په غرو او رغو کې هم پوهان او عالمان سته. د افغانانو د دې ستر امپراتور د تورې په څیر د هغه قلم هم ډیر تیز دی. هغه که د تورې په ډګر کې مسلمانان تر پانیپت او اصفهان پورې د کافرو له تورې خلاصول، نو په بل اړخ کې یو ښکلی قلم هم ورسره درلود او په هغه سره یې د ستر شاهنشاه او د نړۍ د مالک ستر پروردګار صفتونه داسې کښلي چې د تصوف سرتاج ګرځېدلي دي. احمد شاه بابا یوازې یو شاه نه و، بلکې هغه یو لوی متصوف او سالک هم و. هغه په تصوف کې خپله خاصه لاره لرله او هغه ته یې خپل مقامونه ټاکلي وو چې د هغه تصوفي یاران او ملګري د هغه په ټولو چارو کې د هغه ښی بازو. احمد شاه ابدالي په تصوفي لاره کې ځان ته خپل پیروان لرل چې هغه په ښکاره توګه سره میا فقیر الله او شاه ولی الله خپل پیروان بلل او داسې ویل کیږي چې پیر صابر شاه هم د هغه له مرشدانو څخه و او پر هند او شاوخوا سیمو باندې بریدونه او د هغه ځای د مسلمانانو ژغورل هم د ځینو متصوفینو په غوښتنه سوي چې په هغې کې د شاه ولی الله پرله پسې لیکونو او غوښتنو خبره تاریخي او سیاسي ارزښت لري. د هغه تصوفي رنګ یوازې د هغه تر عادي ژوند نه دی پاتې سوی، بلکې د هغه شاعرۍ ته هم پوره لاره کړې ده، لکه په دې غزل کې چې وایي: له خپلې خودۍ تیر سوم خود به زه سم خود میراته، معرفت به مې روزي سي که فاني سوم و فنا ته. دا د یار مینه خوږه ده په پرې کړي سر د زیاته، عاشقان په عشق ژوندي دي غافلان ګڼه مراته. عاشقان چې سر فانی که فانی خود وکه اثباته، سر فانی کړه احمد شاه یار به ووینې مخراته. بل ځای وایي احمد شاه په دا سبب سره ډیر فخر په عالم کا چې د شپه ورځ محبوبه هم سجده ستا په دربار کا. په پای کې دومره وایم چې د امپراتور احمد شاه بابا شاعري د لوست له اړخه د ګړنې او لهجې په لحاظ د ډیرو لپاره پیچلې او له غوټو ډکه ده، خو د تصوفي افکارو خو مضامینو ترڅنګ د پښتو د سوچه لغاتو یوه ښه زیرمه هم ده. زموږ لپاره همدا ویاړ هم ډیر دی چې د یو هیواد یو ستر امپراتور بچی د علم، پوهې او ادب دومره لوی نوم چې د نورو ویاړنو او حماسو ترڅنګ موږ ته دغه میراث هم راپرېښی چې د هغه لاره خپله کړو او د تورې ترڅنګ د قلم ژبه هم تیره وساتو. که څه هم چې په انسانانو کې د یو بل منلو قوه ډیره کمرنګې او بیا په اوسني عصر کې بیخي په نشت حساب ده، خو څه باندې 2 پیړۍ وړاندې دغه درس ستر امپراتور احمد شاه بابا موږ ته راکړی چې د یو بل قدر وکړو، یو بل سره ومنو، فکرونه یو کړو، نو هله به موږ د بریا اوج ته رسو. لکه چې وایي چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په عروج شوله. په وروستیو کې تاسو ټولو بهیروالو ځوانانو ته توصیه کوم چې خپل مشران د پیژندنې ترڅنګ یو ځل خامخا ولولئ. یوازې د هغوی پر نوم پیژندنې او اورېدنې بسنه مه کوئ، ځکه زموږ له ځوان نسل څخه د نړۍ نور خلک او ځوانان زموږ د مشرانو د ژوند او فن سره ډیر ښه آشنا دي. وروستی غزل دا چې محبوبه چې په زلفینو همیشه د زړونو ښکار که، محبوبه چې په زلفینو همیشه د زړونو ښکار که، نه یې ویره له چا کیږي د مینو تل ازار که. که هر څو سړي په زیب او په زینت سره شایسته وي، چې نظر د څښتن نه وي څه به زیب څه به وقار که. له دې اور سره د مینې هم د چا کله روزګار شي، له دې اور سره د مینې هم د چا کله روزګار شي. بې عاشقه چې په اور لکه کباب زړګی قرار کا، د عاشق خدای زړګی په خپل معشوق پورې تړلی، چې له یاره یې زړه نه وي هغه عاشق به نور څه کار کا.
تندرستي زما هیڅکله وفا نه لري دلبره ولې ستا د تورو سترګو اړول سړی بیمار کا احمد شاه په دا سبب سره ډیر فخر په عالم کا چې د شپه ورځ محبوبه هم سجده ستا په دربار کا. مقاله ډیره اوږده او ما را لنډه کړه، له توجه پاملرنې مو ډیره مننه.